العالمین په دې صورت کې د یوسف علیه السلام سلیریش کرته ذکر کړی دی او د یوسف علیه السلام واقعا پورا په دې صورت کې ذکر ده په بل صورت کې د یوسف علیه السلام قسم نه ذکر. یوسف علیه السلام څوک ډېر عبرتونه دي پکې ځکه دا واقع تاسو ته بیانو د مسلمان د پاره او د انسان د پاره او خصوصا د نبی علیہ السلام د امت د پاره په دې کې ډېرې د الله تعالی د قدرت او زمونږ د عبرت نښې دي چې هغه ته یو زه ورسره بیانوم. یوسف علیہ السلام چې د هغه د پلار نوم یعقوب علیہ السلام دیم پیغمبر او پلاریم پیغمبر. د یعقوب علیہ السلام د پلار نوم اسحاق علیہ السلام او د اسحاق علیہ السلام د پلار نوم ابراهیم علیہ السلام. نو یوسف علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام د نوسی زوی شو څه ته چې زمونږ پښتانه کړوسې وایي. په خپله پیغمبر پلار پیغمبر نیکه پیغمبر د نیکه پلار پیغمبر. او یو ځل د پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کېږي چې بهترین او کریم او عزتمند انسان څوک دی نو پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي الکریم ابن الکریم الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن ابراہیم ابن اسحاق ابن ابراہیم. عزتمند چې پلاریم عزتمند دي نیکیم عزتمند دي او د نیکه پلاریم عزتمند دي هغه څوک دی یوسف دی. یوسف ابن یعقوب یوسف د یعقوب علیہ السلام زوی یعقوب د اسحاق علیہ السلام زوی او اسحاق د ابراهیم علیہ السلام زوی. دا زوی دا هغه پلار دا هغه نیکه دا هغه د نیکه پلار د دې عزتمن خاندان د آدم علیہ السلام په بچو کې بل څوک نه تیر شوی. یعقوب علیہ السلام اوسېده کوم ځای په فلسطین کې موجوده چې فلسطین ورته وي د بیت المقدس په خوا کې او دا د شام علاقه وه. د یعقوب علیہ السلام 12 زامنو. یوسف علیہ السلام د دې یو بل ورور بنیامین دا خپل منځ کې سکرونو پلار یې یو مور یې یو او دا باقي لسرونه چې د دوی کومو دا د دې میرني رونو پلار یې شریکو او میندې جدا وي. رب العالمین یوسف علیہ السلام لا داسې صفتونه ورکړیو او ناشنا حسن الله ورکړیو چې د پلار وسره غیر اختیاري محبت او مینه د یعقوب علیہ السلام. د پلار ټولو بچو سره مینه لیکن بعضې بچې قدرتی طور غیر اختیاري طور پلار ته نسبتا ګرانی د نورو بچو په نسبت. نو کم محبت چې د اختیار نه باری د زړه مینه په هغې رب العالمین نیول نه کوي. نو یعقوب علیہ السلام ته خو پته او اخلاق ورته معلوم و د یوسف علیہ السلام او دا یعقوب علیہ السلام خو پیغمبر مو هغه ته دام پته و چې دا ما دا نوسی دا ما دا زوی یوسف دکې هغه نښې دي صفتونه لري چې دنه به رب العالمین یو لوی سړی جوړی پیغمبر به ته الله جوړی. په دې وجه سره مینه نورم زیاته وه او په کشرانو زامنو کې دا کشر زوی بل مور یې وفات شوې وه. د یوسف علیہ السلام خپله مور او د بنیامین خپله مور وفات وه او بیا د دوی ترور د مور خور هغه یعقوب علیہ السلام په نکاح غشتې وه. نو چې کم بچې د هغه مور مړی نسبتا چې ښه پلاري نو هغه بچې ورته داسې بېکس او بېسوکه ښکاري نو د پلار په زړه کې د هغه مینه محبت نورم زیاتي. نو سې خپل شرافت او اخلاق او خوبصورتي یې وه او پکې د پیغمبرۍ هغه نښې نښانې آثارو سې مورم مړه وه. نو په دې نسبت د یعقوب علیہ السلام د نورو بچو په نسبت د یوسف علیہ السلام سره مینه زیاته وه. یو ځل یوسف علیہ السلام راغی او د پلار ته بابا ما بیګا خوب ولید انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. د شپې مې خوب ولید 11 ستوري او نور او سپومې دا ما ته په سجده پرېوته. چې پلار ته خوب بیان که پلار کوئی پیغمبر اپوی شو ورته بچے پام کا وګوره دا خوب چاته بیان نکي. یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. بچے ګوره پام کا چې دا خوب دې ورونو ته بیان نکي ځکه هغه ته پته وه چې زماره د نورو زامنو د یوسف علیہ السلام سره حسد دی او بغض دی او په دې وجه سره بغض چې د پلار د سره مینه ولې زیاته ده مونږ سره کم او د سره زیاته ده.
پلار ورسره محبت ولې کوي د ده ولې زیات خیال ساتي نو بچی اسم په زړه کې در سره بغض دی حسد دی او که دا خوب دی ورته بیان کا نو ګوره هغه بغض او حسد یې نورم زیاتېږي اسې نه شیطان به درته ولم سیدارونه او تا ته سازش جوړ نه کړي سکیم درته جوړ نه کړي او ضرر درته ونه رسوي اب پې پوه شو چې دا 11 ستوري خو دا 11 رونه دي او نور او سپومې د یوسف علیه السلام دا مور او پلار دي لکه ترورې په نکاح غشتې و پلار نو بس میره مورم مورین دا مور او پلار دا نور او سپومې او 11 ستوري دا دارونه دي دا ټول بستا دا تعظیم او ستا د عزت طرف ته ټیټېږي او ستا عزت به کوي دا به ټول ستا تابع کېږي په آخر وخت کې نو بچې ګورې که دا خوب دې دې وروڼو ته ووایې وروڼو ته دا پته ولګېده چې موږ به آخر وخت کې د یوسف تابع کېږو نو اسین در سره بغض او حسد